ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن تینا په وینورډ کې یو کارت ډیزاین کوو سیدا یو کس وایي په مکتب کې ما غواړم یو کارت ځان ته ډیزاین کړم نو ډیر اسانه خبره ده موږ ټول خبره موږ سره دي شدا د شیپس سیدا زرا زما یو شیپ ډیزاین راخلم دا شیپ مې دا فور ایگزامپل زن سره واخص سیدا زدا باندې کلیک کوم دا مې دلته زن سره دیږي کولی راو سیدا لګ نور هم د سره غټ کو نمبر مراوړ دلته چیک کړئ دوباره شو کنه چې دا راځم ایډیټ شیپس په ایډیټ شیپس کې چې راځم ایډیټ پوینټس د پوینټ راځي دلته ډبل کلیک کوم دلته چې دا ما سره شامل دی زبراش مدا بل کچھ نه کو خام تر څو موږ سره غاړې څنګه شیخ کار شي او ما غنه ډبل کلیک نه راوخم دا شو موږ سره راشه دا تر دې ځای پر راورسو سیدا او دا هم څنګه کا تر دې ځای پر راورسو او برای لګويس داسې برابر وزر اعظم چې باندې کلیک کوم دی باندې کلیک کوم ایډیټ پوینټس باندې کلیک کوم راځم دی باندې کلیک کړئ څه وکړه دا ته دلته دې تور راغلی باندې ما کلیک وکړه دا لګراوخ راځه راځه دلته راوړه صحیح ده دې پر راوړ کنه دا هم را سره واخله دا لري کنه دلته ګوره دا هم دې پر سره راوړه راځه دې پر سره څنګه شو راغی صحیح ده دا مو دې پر راوړ اوس یو څوک دا څه وایي چې زه غواړم ما په دې کې دلته چې ولګوم یو تصویر زه لګوم زه اصل کې تعلق را لند کمر لاندې کوم صحیح ده دا به هم را لاندې کو دا بل وګورو چې بل چې ته خطلې دی هغه مو ډیر ځات خجول دی دا براشمه ایډیټ پوینټس باندې کلیک وکم ایډیټ پوینټس دا پوینټس څنګه کا ایډیټ کا راشه دې باندې کلیک کړه راشه دا به تاسو سیده اخلي ښا نو مؤاخذه کنه سیده شو کنه شو وسم لکه وځ بیا هم کوشش وکړو چې لګ نورې هم سیده دا څنګه راوخص زه ته مراشه څنګه کا دا سره سره دا سره واخ نو دا ګوره دا سره ډول باندې راوخص سینا اوس یو څوک وي چې زه غواړم دې کې یو تصویر راوخلم نو تصویر لپاره ما شیپ راخلم مشکل نشته دی شیپ باندې کلیک کوم دا یو شیپ راخلم دلته زه ورسره اچوم دا یو شیپ مور سره واچو سیدا په دې شیپ کې موږ سره په دې شیپ کې موږ چې تو ګور کنه همدا دلته واړې کنه دې کې به بل خبرم د زیر تلک چک کنه زرا زما دا بلګ دا څه کچھ نه کو ترڅو زموږ د تصویر لپاره څنګه راشي دا ورته انتخاب کو دا څه بلګ دا کچھ نه کوم سیدا دا بلګ دا سي منځ ته دې ځای ته راوړم یا کنټرول ای سره پریس کړه دا خپل در سره منځ ته راشي سیدا کنټرول ای سره اصل کې لیکن را سره نه راځي نو ته باندې موږ یو ځوار مچلې ته یو رنگ ورکم سیدا شفل به څنګه کما نو فل به کما دې شفل څنګه کا زرا ولما د دې فل نو فل سیدا او شپ اوټ لاین به لمړی ورته ورکو خو غلا شپ اوټ لاین دراغله ما ورته مراشه دا شیړ اوټ لاین ورته ورکوم اوټ لاین څومره ورته ورکا ورته مراشه اوټ لاین ډیشز کې ورسره ورکا خدا ویټ را څنګه کا لک پراخه کا سیدا ویټ ته زرا زم ورته مداسي شکل کې سره واخلا خاوز وتا شیو کې بل شپ پر واخلې دې پاسه دا چې مراد ډریګ کړ ته دا چې چک کې چې دا چې تصویر راشي ورسره چې منځ کې د دې راشي ښا دا مکرل د کنټرول سره نسمه د شپ سره چې په یو انداز راشي دا شول مکسره دا براسه پرېږدي وستا سره شه د دې فل څنګه کوي لکه به دې خواته یوسو د دې فل به څنګه کو نو فل سیدا د دې تصویر فلم نو فل کا او فل کې براشو نو فل نه راشه تصویر ور سره به راچوي فرام فایل د کوم ځای نه تصویر ور سره راچوي راشه دلته به وګورو چې څه دی یو تصویر به وګورو خان چې سټوډنټ تصویر موږ سره وي او شته سره راځم دا مور سره انتخاب کړ دلته راغلم فور ایگزامپل زه غواړم دا تصویر سره واچوم راشه کلیک په وکړم ګوره دا تصویر را سره راواخس سیدا دا تصویر شو زرا زم ورته شیپ اوټ لاین دې څنګه کا نو اوټ لاین اصل کې دا پاس شیپ نه شیپ را سره کا دا بلګ دا سلان دې نه راوړو د دې دا شیپ اصل کې دا غټ شیپ کې رسره راغی نه زه به دې کې راشه ما دلته به را پیسټ کو سیدا دا دې ځینې به را پیسټ کو فرام ا فایل دې ته رسره راوړه امدا تصویر رسره واخله کلیک په وکړه ګور دلته مو سره راغی او د دې نه دا فایل څنګه کا راشه نو فیل کا سیدا او راشه دا ورسره بیرته بر یو سم دا بر یو سره سم نو ګوره دا مو سره دا سره راغی چې چیرته لګ ور کچھ نه کوي راشه دې باندې کلیک وکړه سره دې کچھ نه کوي دا شو د دې اوټ لاین وڅنګه کو نو اوټ لاین تر څو تخکار ور سره نشي سیدا نو اوټ لاین وکړ کنه وزرا زما په دې پاسه کې تاسو ورسره نوم هم لیکل شي تل بلک زی ورته پرېږي ها دا وڅنګه کې دې سره بلک زی پرېږي دا وځلک تاسو غټ به کو
دې ځای پورې دا به هم سلیکټ کما او سره به شیفټ سره دا هم سلیکټ کما دوه مې سلیکټ کړه راوړه دا لګلاندې سره دومره ولاړ کنه اوس به زرا شما یو بل شی پر واخلم چې یو شی پر واخلم ما دا به دې ځای کې سره واچم شیپ دې مو سره واخلم دا شیپ شو مو سره راوړه دې ځای کې واچم د څنګه کړی دې نه غټ کړی دې شیپ کوم څه اخلي دې شیپ رنګ دا شي کنه زه تر بلیک کوم څنګه دا دې څنګه ورسې اورم ورکو چې لیک توجه مو زموږ وخت نه دا سم واخ سره جوړه هم څنګه کومه کنټرول دې سره ډوپلیکیټ کومه د دې خاطر راوړم صحیح د مو مخکې راوړم کنه او دا چې دا کومه سند بیکورډ وکړم سند بیکورډ نمخ کې وزراش مې دا فل بلک تغییر کړم دا څه فل سره واخلا او سند بیکورډ شاته راته ولېږه نو ګوره هغه د دې لک شاته سره راغی سیدا فور ایگزامپل دا کو دلته زور ته نوم لیکم نو چیرته راځم انسرټ راځم په انسرټ کې چیرته راځم ټیکس باکس راځم ټیکس باکس چې دلته چیرې فور ایگزامپل ته ما علي خان نوم دی چیرې علي خان دا وسله کې راشه دا بل راغټ کور سره دا مور سره دا څه کړ دومره غټ کړ کنټرول بی مو کړ او د دې دغه شیفل څنګه کو نو فل او شیپ اوټ لاین به هم څنګه کو نو اوټ لاین دا به کنټرول ای سره منځ ته راوړل ما کنټرول ای سره دلته برا شو دا به زه ته شو د خان به جوړ کړم شو کې ایچ ای ان دی سیدا زور ته ما دا علي راځم دې ته زرا ټیکس بدلوم نو راشه کوم څه دا واري ان دې تور رنګ کې سره خراش شو کا د دې اوټ لاین را تر شي جوړه واخله سیدا او دلته لګراشه ګلو ورته ورکوم فور ایگزامپل دا څه ګلو مې ور سره ورکړه سمرا د خان تراشه دا خان لږ څنګه کومه بدلوم د خان تراشه ریفلیکشن باندې یو کې بی لیول دراشي دا ور سره داسې ډول باندې راځي ریفلیکشن داسې نه کاس باندې ور سره ورکا سیدا یا چې نه کاس نو کې شیډو راشه شیډو سره ورکې ریفلیکشن دې ته زغړم چې داسې ګلو سره ورکم نو ګور دا مور سره ورکړه کنه وځل ترې پاز تر ازم کنټرول زد وکړه زبراش ما دا وسل څنګه کومه دا ټیکس باکس فیصله کومه کنټرول ډی سره دی نو ډوپلیکیټ اخیستل شي ها دلته براش چې دی فور ایگزامپل زه ورته راشه دا بی ای سی دی چې دی بشپړ ایجوکیشنل سنټر سیدا بشپړ ایجوکیشنل سنټر کنټرول ای راسله کې څنګه کا کوچ نه کا سیدا دغه شوم به غټ کو دا ورسنګ کو دا سه ټیکس باکس ورته غټ اخلي ښا راو شو دا دلته ورسره واچو وامه چول کنه وس بل ټیکس باکس زره راځم دا بیا هم کنټرول بی کوم ځنه غواړم چې بل ټیکس باکس راوخلم دا بل دې ځکه ورسره دا به هم څنګه کو برابر پیوسو دا مدې ځته ورته ورسول فور ایگزامپل دا سټوډنټ نیم شو بل دلته کلاس ورته لیکم چې لیکم کلاس سی شو کلاس نور سره ولیکل راځم ورته دلته د کلاس نوم لیکي پلس دلته چې ټیچر نوم سره لیکم سی شو ټیچر دلته د ټیچر نوم سره ولیکا راشه کلیک وکړه ټیچر یې سور دی سیرام دا مور سره وصل کنه دا باید تاسو لګ بیا وړو کې ولیکي ښا دلته بلګ دا وړو کې واخلې دا به سلیک کمال غوړا شو دا کوچنی کو دا مور کې اوس بل شي فور ایگزامپل پوزیشن څوم نمبر راشه پوزیشن هم دلته لیکل شي پوزیشن سیدا پوزیشن مور سره واخصل دا څه وکم راشه پوزیشن دا شو بل راشه فور ایگزامپل بلډ سی شو بلډ ګروپ کوم ګروپ وینه لري دا هم ځنه وخت پاره کې لیکل کېږي سیدا ګروپ راشه دی باندې کلیک وکم دی باندې دا ورته لک څنګه کرا سي دلته ورته انتخاب نو دا موږ سره شي ډیزاین شو یو کارت ډیزاین شو کله دې چې ته غواړې نور ډاټ هم دا سره ورکې ورکا راشه سره سیدا دې ته نور ډاټ هم زو ورکا راشه دا لک دی خو تر وړه دلته ورکا ورته نو ګوره دا تاسو شي ډیزاین کور سره یو کارت ډیزاین سیدا دې اصل کې دا و ذکر سره سره کاری زبې دا ګلو ته څنګه کومه ګلو ته نه ختم کو شیډو خو نه کنه ګلو ریفلیکشن دا سو ګلو نن کورسه راشه اوټ لاین هم څنګه کا نو اوټ لاین کا په دې ځای نه تاسو دا ګورئ یو خسته پلا دی لاندې ځای کې به هم خسته ډیزاین ورته ورکی سیدا دا موږ سره یو کارت شو دی کې به ډیر خسته ډیزاین کوي خو وخت ډیر محدود دی وس نه کیږي سمرا ته وسې کار پیو